دې د اوړي ورځ ته وګوره سهار م راپاڅی وی روژه ونیسه مړه دا روژې خو مونږ نه بیخي نه کېږي اورې 18-19 ګنټې ورځ یو روژه ده روژه ده دا 15 روژې مې څنګه چې پرون خوړلې وه اورې نن یې شوم اورې سلیمان یارو ته مې زنګ وایم چې راشي شربت یې راوړي نن چې سکې کېږه مه پاتې دنیا ده هلو چېرته یې لکه ولا جبهې ته ځان رسوه ګوره ګز ژبه مې راوتې وه په دې ولي رانه پرته ده زر راځه نه نو تا هغه پیسې څه کړې هغه مونږ چې هغه روژه ماتې کې مې له درتلې بس لاړ شه هغه معلم دوکان نه لاړ شه اورې هغې ته ورته قرض راکړه اورې زر راځه زر و شربت هر څه راوړه بسکټ هم ورسره راوړه زر راځه جبهې له ځانه اړسوه دا به کله راځي د اوس اذان کوي نو هغې نه بیا څه مطلب دی چې دا روژه ماته خو زر راشه زر راځه مړه وعلیکم السلام کښېنه کښېنه شور ډېر مه کوه منډه رالمه چې غږ مه کوه ولا زه خو سخته لکه تا هم روژه وخوړه نه مړه دا څه دي ظالمه زما خو دغه تکلیف دی ګردو دې نه موږ سخته روژې نیولې دي خو اوس کاره ده تشي کې مې څه کاڼي مسله ده که نه دې نه په عذابې مکنې دا تا ته مسله ده و بله ورځ چې ډاکټر له تللی ډاکټر راته ویل تا ته اجازه ده اجازه کړې ده ما ته مې اجازه کړې لکه بسکټ مې راوړي بسکټ غم سره وکړه که نه دا ولې دا وکړه تنده سړی خرابوي هو که نه بسکټ دې نه خو چې دا شربت مربت یي که نه وړې ورځې دي روژه خو چې دی مشرانو څه خوند کوي مونږ کشرانو څه مونږ خام غواړئ مونږ په روژه څه کوو هو که نه او بله څه خبره ده 10 روژې دي که نه 10 نفر بیا ونیسي که نه موږ به څه له ځان په عذابوو اوږدې روژې دي مړه د خېټې ازار نه شو اخیستلی سلام علیکم کښېنه غاړې ته کښېنه غاړې ته لکه د خدای ظالمانو دا څه کوو یار ولې غاړې ته لکه کښېنم څه پاسم نه ودرېږم نه کښېنم خدای روژې ته وګوره ستاسو کښېنه لکه کښېنه که نه روژې د اوږدې ورځې دي او ته مو واخله ته مو وسکه وکړه خدای مو نه خو چاته څه مه ویوه دا واله نه مړه زه خو زما کلي کې جومات کې بېګاره یم دا دې سنبال کړو دا واله تم سنبال ته خبره وکړه ته هم روژه خورو خانو یعنې زه یې مخورم ورځه ورځه پلار دې نیولې ده دا به خو دې الله دې وبخښي داسې روژې به یې نیولې چې هغې نیولې نو ته پرې څه کوې نو د دې نه سختې مونږ خوړلې دا برخې هم خو نیولې دا خوړلې مونږ هم خوړلې دي لکه دا هم د کوم ځای نه راوړو څوک هم ویني دي مه یې غلی شه غلی شه په خوراک دا جبه د مونږ پکې 15 نورې موالې دي مونږ سره ګرځي که نه دا مزې واقع موږ سره ګرځه بس یو ځای په 12 بجې روژه ماتې نور به یو ځای ګرځي لکه د الله بندګانو څوک راشي په دې ډاګه ناستې وجې ورته څه کوئ بل د پښتو دی بل د پښتو دی خو 15 نور دلته خوړلي څه پې کوې دا څه ویل که ځې چې زو پاڅئ زه چې زو پاڅې بیا 6 مهینې راوړم پاڅئ ځې څوک را باندې رانشي لکه دا دواړه درکم ښه کلي کې خو زمونږ لمون دی څه کال دا روژې ډېرې اسانې نه دي نو تا نیولې کله دی ولې ته دې غیر لکه په قلاره خدای روجي دي اوس یې خورو که نه راځه دا کښېنه همدلته کښېنه دا رومیالۍ دې راکړه دا ځنګل دی ځنګل اول جبه کې ناست اوس په ځنګل کې کښېني تا واله زر راوس کړه ونیسه سر یې پلاوه هلکه زر به ورسې نه څوک را نه شي ګوره په سر یې نه اړوم ګوره زه دغه زما دی دغه زما نوم خو یې بې ستا نه دی لیکلی یاره چې ستا دی زما نه دی لیکلی لکه روژه ده د الله بندګانو روژه کې دا شی ډېر تاثیر کوي دا څه ویل که لکه رښتیا غاړه دا څه کوئ ځان یې ورونه جوړې ښایي لرې که شوکته حقه روژه ده خو دې حقه ده خدای دې ته نیکې هدایت وکړي دا څه چل کوئ تاسو دا مړه دغه دی مړه دا الله زموږ په کلي کې دا په موږ چې دا عذابونه دي او دا ګډ وډ دا کارونه چې د پلرونو نشته دی او دا تباهي دا ستاسو د لاسه دا روژه ده روژه نه ده نو څه دي مال کو سبا ده مړه تاسو ځان ته مسلمانان ویوئ تاسو ماته دا ویوئ تاسو ځان ته مسلمانان ویوئ مړه خبره ته کوم یو شرګي دا ته مو څنګه چاته ومه لکه تاسو ځان ته مسلمانان ویوئ مسلمانان هم مسلمان الحمدلله دا مسلمان دسي الحمدلله ورونه 15 وخت جمع کوو مونږ له په وخت نه راځي لکه روژه ده دا لرې کوي د خدای خاطر وکړئ دا لرې کوي دا ګوره زما خبرې واورئ
زما خبرې واورئ زما خبر ته غوږ ونیسئ ګرمي ډېره ده مړه دا یو شومې کومه یو شومې دې ته مې پرېږده بس د دې علم تا او دا وګورې اوس هسې م خوړلې دی مړه اوس هسې م خوړلې م داسې دی حاجي صاحب ګیره خو دې نشته خو د خطو خاطر وکړه چې چاته ونیول خیر دی اوس هم هسې م خوړلې مال کو سبا روژه ده خیر زه سوال دی دا کوم نو دا خو شپاړسمه روژه ده څنګه ته نه وې خبر دا شپاړسمه روژه ده نن هلکه شپاړسمه ده خبرې یاره مونږ خو چې دی مونږ ته مونږ خو چې ویله دی کو سبا له روژه ده مړ یا الله په دې ځوانانو خپل رحم وکړه یا الله یا الله دا څه د عذاب سره مخ یو دا رحم دی که نه ته وایې حاجي شربت صاحب راته ایښی دا روژه د نن خوړلې ده او بل ورځ به بیا نه خورو سبا به نیسو مړه ایسه به ایسه چاته یې ونیول حاجي صاحب موږ د 15 وخته جامع سره مونځ کوو خو دې نو ته خو غټ سړی نو دا خو ماشومان دي ته دې ورته نصیحت وکړه مونږ ماشومان یې که نه ولې داسې کار ولې ته نه پوهېږي دې عمر ته دې وګوره دې تنې ته دې وګوره تا سره دا نه ښایي تعلیم وګوره تاسو د حدیثونه نه اورئ ترجمې ته نه کښېنئ ماسخوتن کیل ته ولې نه راځئ ترجمې ته ولې نه کېږئ تعلیم کېږي سبقونه کېږي هلته ترجمې ته کښېنئ ولې داسې کار کوئ ګوره الله تعالی په قرآن کې فرمایي وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون انسانان صرف د عبادت دپاره پیدا دي تاسو الله تعالی دلته د عبادت دپاره رالېږلي وي د دې یو څو ورځو د یو څو ساعتو خوشحالۍ دپاره د خپله ابدي زندګي مه غر کوئ تاسو ولې نه پوهېږئ د دې ځوانۍ نه ګټه والئ د دې ځوانۍ عبادتونه ګورئ په زرګونو زرګونو دي ګوره دا په حدیث کې راغلی وي الدنیا من سجن المؤمن و جنت الکافر دنیا د مسلمان دپاره قیدخانه ده او د کافر دپاره جنت دی د دې نه دا مطلب نه د کافرو په دې کې مزې کوي موږ به روژه خوله ګرځو موږ به سخته په ځان باندې تېروو همدا سخته زموږ بیا په هغې جان کې پکارېږي په هغې جان کې د کافرو دپاره قیدخانه ده او زموږ دپاره جنت دی دا لږه سخته په ځان تېره کوي او الله تعالی دا م وایي چې د روژې مبارکې تحفه او ډالۍ به زه انسان ته په خپل لاس په هغې جان کې ورکوم نو دا ډالۍ په ځان ولې حراموئ ولې تاسو نه پوهېږئ تاسو خو مسلمانان یې وئ ګوره تاسو د دې نه وئ خبر جومات له راځئ جومات له لږ وخت ورکئ ترجمې ته کښېنئ چې تاسو د دې د برکتونو د عظمتونو نه خبر شئ د روژې تاسو ته دا پته وه چې د الله تعالی په خپل لاس باندې د روژې ډالۍ تاسو ته درکوي دا پته تاسو ته وه یو ته هم نه وه دا ډېره مبارک ده دا د عبادت میاشت ده په دې کې الله تعالی ټول ګناهونه انسان ته معاف کوي الله نه ویرېږئ مونږ او تاسو الله دې تعالی اجر درکړي ایسه نور به دا شربت یې مونږ نه نسکو دا واړه دا نه دي اړه وایي ما دا هم په قبر کې راځي ګوره دې نه هم تاسو نه وي خبر که تاسو جومات ته راتلئ جومات له مخ ورکولې دا خبرې مه اورېدلې نو هېڅکله دا غلطیان تاسو نه کولې انشاءالله د نن نه بعد به تاسو 15 وخته مونځ کوئ انشاءالله روژې به نیسئ انشاءالله نورو ملګرو ته به نصیحتونه کوئ انشاءالله او زه چې دی زه څلور میاشتې لازم بس بېګا لازم انشاءالله ټول څلور تعالی د الله اجر درکړي زم څلور موږ چې څه خوړلي دي هغه د الله تعالی معافي وکړي او نور به خیر سره الله دې ستاسو په ځوانۍ برکت یو چپه راکړي الله هم جنتي کوي الله هم جنتي کوي نور ملګري هم ګوره دې ته دعوت کوي چې دا کارونه مه کوئ ګوره زه هم ځوان یم تاسو هم ځوانان یو د ځوانۍ نه خوند واخلئ خوند په دې کې دی په عبادت کې دی دا خوشحالیان موږ ته را روانې دي ځئ الله هم ژوندي لري هم روژه وخوړه نه لکه ما دا به پخوا زمانو کې ښې وې اورې مشران یې ونیوله اوس یې کشران څه کوي چې چې دی بل ځای کې نور پروګرام جوړاو که نه صحیح دی که نه ما څنګه روژه ده نن 14مه ده مال کو 15مه چې مه خاندئ بیا Oh no! تاسو کنټرول شئ Control my total control is my love. یاره دا د خندا ټیم نه دی نو چې خندا ومکړه نو بیا یې زر کنټرول ما لب الله تعالی اجر درکړي ایسه نور به دا شربت یې مونږ نسکو دا واړه دا نه دي اړه وایي ما مولوي صاحب مسلې به اورېدلي که نه او دا د خپلې خوري ګرانو اوریدونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته دا مخه دا ویډیو چې تاسو کوم ګورئ دا ویډیو مونږ په بوزه کې جوړه کړې په روژه کې نه ده بالکل دا مونږ د هغې دپاره جوړه کړې چې کوم ورونه په ځوانۍ کې په روغ صحت باندې حقې روجي خوري تاسو چې که خورئ نو دا هغه جان کې به څه کوئ دې جان کې خو به یې وخورئ هغه جان کې به دا روجې نورې ونه خورئ په ځوانۍ کې الله ته سجده وکړئ چې الله ماف کړي مننه بالکل را روان د مبارکه روژه روجې ته ښه راغلاست وایو